السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، د الله جل جلاله لاک لاک شکر دی چې هغه موږ ته عبادات او علاج دواړه د قرآن او د سنت په رڼا کې راکړي دي. جادو او سحر مافوق الفطرت عقاید، رسومات او د اعمالو مجموعه ده چې د انسان په ژوند باندې اثر انداز کیږي. اسلام کې جادو دا یو حقیقت دی او کبیره او ګناهونو نه شمار کړی شوی دی. د دې علاج قرآن او حدیث یعنی دم او مسنون دعاګانو په ذریعه باندې ممکن دی. د دې اثرات د الله جل جلاله په حکم سره زایله کیږي او ختمیږي. د جادو مختلف مذاهب موجود دي چې د هغې په ذریعه سره د انسان په نفسیاتو باندې جسمانی اثرات مرتب کولو کوشش کوي. په نن سبا په دور کې جادو ډیر مختلف اقسام رایج دي. جادو زده کول او کول دواړه حرام دي او په شرک کې برابر سنگین ګناهونو کې شامل دي. د علاج او دم د پاره جادو اثر ختمولو د پاره دا آیات ډیر مجرب دی. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. دا ویل او په دې باندې دم کول د ډیره بهترینه طریقه ده. روزانه سحر او ماښام اذکار او د مونځ پابندي او په الله باندې کامله بروسه دا د جادو نه د ختمولو یو مؤثر ذریعه ده. لیکن جادو یو حقیقت دی چې ذکر په قرآن پاک کې موجود دی، لیکن د دې مقابله په اخلاص او صحیح عقیدې سره کیدی شي. آیا واقعي جادو انسان په ژوند باندې قابو موندلی شي؟ نو قرآن مجید کې د دې ذکر موجود دی او عام معمول کې د دې ډیر شکایات چې دی هغه راځي او ډیر افراد دغه خبره کوي. جادو ته سحر هم ویلی شي. زما محترم و عزتمندو، نن به موږ یو داسې عمل خبره وکړو چې دغه عمل نه جادو دی او نه د جنات پرستو طریقه ده، بلکې د قرآن کریم هغه آیات دی د جادو تیاری نه دی روباسي او رڼا سره د ژوند بدلی. آیا تاسو به کله هم دا سوچ کړی وي چې جادو د جړلو نه ختمېدلی شي او د هغې لاره به څه وي؟ اول د جادو په علاماتو باندې خبره کوو. تاسو به دا خبره کوئ چې واده مې نه کیږي، اولاد نشته، کاروبار بند دی، یو عجیب او غریب خوبونه وینم، په جسم کې مې سستی ده، په دماغ باندې مې بوج دی، مردانه کمزوری ده. لیکن محترمو دا یو حقیقت دی، هر مسله جادو نه. کله کله دا مسائل د وسوسو نه راځي، کله د نفسیاتی امراض، ډیپریشن، ګناهونو او د هغې ازمایش وي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په انسان باندې د طاعون نه زیاته بل مصیبت نه راځي. د دې مطلب دا نه دی چې هره بیماری به جادو وي. ما محترم و عزتمندو، راځو هغه عمل طرف ته چې کوم الله جل جلاله قرآن کریم کې فرمایلی دی فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وی حق واقع شو، باطل ختم شو. دا د سوره اعراف 118 نمبر آیات دی. کله چې موسی علیه السلام د فرعون جادوګرانو سره مخامخ شو او هغه خپله امسا وغورځوله او هغې نه خامار او اژدها جوړه شوه، تمام جادوګران د هغې هغه مارانې وخوړل. الله جل جلاله دا آیات نازل کړ چې حق غالب شو او جادو د جړلو نه ختم شو. بلکې دا د الله جل جلاله اعلان دی چې باطل څومره طاقتور ولی نه، او د حق په مخ کې به دا بالکل د خاورو ډیرې ګرځي. د دې آیات عملی طریقه دا ده، سحر او ماښام 100 پیرې دا آیات ولولئ، اوبه پې دم کوئ، ویس کوئ او باقی مانده اوبو باندې غسل وکئ. لیکن زما محترم و عزتمندو، قرآن کریم د یو تاریخ سره خاص او محدود نه دی، بلکې انسان مخلص وي او یقین په الله لري، دی په هر وخت کې عمل کوي. اول تینا اودس وکئ، په طهارت سره دا ډیر زیات مؤثر وي او په پاک ځای باندې کینئ قبلې طرف ته. 3 ځل درود شریف ووایئ اللهم صل علی محمد او د هغې نه وروستو بیا دغه آیات فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون
دا 100 پیرې تلاوت کوي. اوبه یا د زیتون تیل پې هم دمولی شي او د دې نه پس بیا دعا مو کوي، ای الله جادو کوونکې ذلیل کی او د سامري هغه ملګري الله څنګه هغه غرق شوی او دغه شانتې دې هم ختم کی. الله جل جلاله به ستا ټول مسائل حل کی دې سره. لیکن زنانه هغه مخصوص ایامو کې دم کولی شي، اوبه هم څکلی شي، اوبه چڼکاولی هم شوي، هېڅ قسمه څه حرج پکې نشته، خو صرف مسه کول یا مونځ نشي کولی. لیکن دلته د یو لوی خطرې خبره دا ده چې بعضې خلک د عمل کولو نه مخکې جادوګرانو ته ځي چې په ما باندې جادو شوی دی که نه. من اطاع عرافا فسأله عن شیء لم تقبل له صلاة 40 یوما. څوک چې کاهن یا جادوګر ته لاړ او د هغه نه یې تپوس وکړو، الله جل جلاله به د ده 40 ورځې د ده مونځ قبول نه کړي. لیکن د علاج کولو په وخت کې شرط دا دی چې جادوګر ته یا عامل ته یا جنات پرستو ته مشوره ماخلی. هغه کارونه پې مه کوئ چې کوم شرکیه دي یا مبهم تحریرات، خپل کپړې، خپل ویښته داسې خلکو له به نه ورکئ. چې کله تاسو عمل کوئ د الله جل جلاله په اذن سره به بیا دغه علامات هم په تاسو کې ظاهر شي. تاسو ته بیا ښه خوب راځي، هغه جسمانی تکاوټ او بوج به کم شي او بلا وجه غوسه چې کومه راتله هغه به ختمه شي. په عباداتو کې به ستاسو زړه لګي، سستیا به ختمه شي. په کاروبار کې به په ظاهره معمولی بهتري راځي. دا ټول علامات په ظاهریږي. الله جل جلاله موږ له توفیق راکړي چې موږ د هغه دین زموږ په سمج کې راشي، په پوهه کې راشي، د بدعاتو نه بچ شو او صرف قرآن او سنت خپل علاج جوړ کو او په هغې باندې عمل وکړو.